پیزیتا په شاعرۍ کې هسې خپل عمر برباد کړو پیزیتا په شاعرۍ کې هسې خپل عمر برباد کړو ځینې خلک له تر اوسه د غزل مخالفین دي د استاد مرشد فیض الرحمن فیضي صاحب د شعر سره زه د سپین غر ادبي جرګې یو بل تکړه شاعر ګل نبي ګل صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل خوندور کلام ستاسو په خدمت کې وړاندې کړي ګل نبي ګل زه نه مخکې دوه شعرونه دي د جنګونو نه یو ستړي د سنگار خبره وکړه د جنګونو نه یو ستړي د سنگار خبره وکړه مینه راوړه امن راوړه د بخار خبره وکړه او راشه بس که مسالې په تندر وله ملا جانه راشه بس که مسالې په تندر وله ملا جانه نن په غور درته ناست یو نن د یار خبره وکړه نو شعر غزل دی عجیبه خلک یو ژوندون څه عجیبه تېروو عجیبه خلک یو ژوندون څه عجیبه تېروو هر څه باغي مونږ د مینې په نامه تېروو او چې تمه نه کوم بچا راته بس هېڅ نه ښکاري چې تمه نه کوم بچا راته بس هېڅ نه ښکاري په چاو د لاسو زندګي څه په مزه تېروو او طالب عسکر که په دې خاوره مې ولس جنګېږي طالب عسکر که په دې خاوره مې ولس جنګېږي اغیار خو نشته یو پښتون د جنازه تېروو او ستا چې د دومره ستمونه بل نفرتونه شیندل ستا چې د دومره ستمونه بل نفرتونه شیندل اوس چې په دې لاره راځم نو ډېوه مړه تېروو او شیخ بلا ډېر مسلونه مې زړګی موړ شوی شیخ بلا ډېر مسلونه مې زړګی موړ شوی دا پاتې څو ورځې ژوندون په میکده تېروو شیخ بلا ډېر مسلونه مې زړګی موړ شوی دا پاتې څو ورځې ژوندون په میکده تېروو او خجی ته لاړ شه مدینې ته څه نامه دې وشي خجی ته لاړ شه مدینې ته څه نامه دې وشي مونږ وږي تږي که نه هره دلته شپه تېروو خجی ته لاړ شه مدینې ته څه نامه دې وشي مونږ وږي تږي که نه هره دلته شپه تېروو او ما ګل نبي نه چې ته تلې هر څه تلي دي ما ګل نبي نه چې ته تلې هر څه تلي دي د بېوسۍ عمر په څومره اندېښنه تېروو د سپین غر ادبي جرګې د بانډ